मजे कवा मजे मजे दसान परंग दखल को तमाशे कवा मजे कवा मजे मजे कवा मजे कवा मजे कवा कट वे मकट यायला का da zadar ta sare au da ta sake ta urula na kan pawalu walu mlaka na do sukam pasare surkam kana di building ne baru lama kala we da suka kala we aga suka zamara yaayla ka em da director te au kazim kadum nari kana nura shapahpalo ka chipata darta wala ma tawi au tata we yani ta director se ta au director tashpani ta wem samsha ma dari tashpani prida mashana prida wem prida mala ta prida tu ma prida تشوجي دادي ورم كوجي hero jod ko kega mana sukti tashpani tara hello سوق خاني السلام عليكم خاني دي نمڑا نوی پارٹی دا پیمان او پیسی خیری ویم زندہ باد بداسیو کو چیم دفتر کی ناسیو ہیرو سے بہیروین ٹول راغلی دی ویم بس را خوزا گامون را پورتا کوا زان را رسوا شاب دا خیرہ خير خو شادش بخير خدي ویم مشهوره را روانه دا نمڑا پاتیم گیرا کا bana ya director se زما خیال دی چې بل فلم را روان دی او زه پکې هیروین او زه پکې هیرو یم ځکه چې زما استا جوړي د فلم د کامیابی ضمانت دی پارٹی را روانه ده زما ورته ښه تعریفونه وکړئ چې راته ګیر شي ګیر موږ به دې ورته د هالیوډ ډایرکټر کو بس ته موږ ساین کوه او موږ له دې چکونه راخله ویم هر څه به وشي خو چې یو ځل زما په لاس کې راشي خو چې دا دوی دومره لیټ ولی شو डायरेक्टर से बहु रागला نه یاره मजे कवा دا دی زمونږه ټولو نه مشهور ډایرکټر جان او جان د فلم جان دی په مړ فلم کې ژوند اچوي زه ډېر متاثره شوم او دا دی زمونږ سیټ صاحب دی اوس امریکې نه راغلی خپلې ژبې او کلتور سره ډېره مینه لري خپله ژبه او کلتور د فلم په ذریعه په ټوله دنیا کې پروموټ کول غواړي واو زبردست مننه کلچر خو به درله داسې پروموټ کی چې بیا نه وي سیټ صاحب ویم الله به ټول خیر کې تاسو فکر مه کوئ تعلق چې کوم دی دا زموږ د پښتو د فلم د انډسټرۍ بې تا د بادشاه شاه قربان د ده نه ښکلی اکټر بل نشته او دا جینې دا زموږ د پښتو د فلم انډسټرۍ بې تاجه هیروین لیلا خان ښایسته لیلا خان خان سیټ صاحب ویم لږ واپس راشه چې د کار خبرې وکړو د کار خبره دا ده چې یو داسې فلم جوړ کړو چې دنیا ته وښیو چې پښتانه د چا نه کم خو نه دي ویم سیټ صاحب ویم ته بېغمه شه داسې فلم به درله جوړ کړم داسې فلم چې ټوله دنیا به ځان ته حیرانه کړو زه وایم چې یو داسې فلم جوړ کړو چې دنیا په مونږ باندې آفرین ووایي آفرین نه لعنت به وایي لعنت جی زه چې کوم فلم کې کار کوم هغه سوپر ډوپر وي بس ماله پرېږدی او زما فلم خو ټول ریکارډونه ماته نو بیا ګورې ستا راځئ چې فلم شروع کړو ډایرکټر صاحب صاحب د امریکا خو به ډېره ښه که نه ډېره ښه ډایرکټر صاحب پارټي ګیره ده بس اوس یې په پسه چاړه لالوه خو زما حصه اوله یا لکه خالیا ویم ته بېغمه شه تا ته به خپل عزت ټوله میلو شي بس کار ډن کړه تاسو بالیوډ کې کار کړی دی جی بالیوډ نه هالیوډ هالیوډ او زمونږ دې ته څه وایي جالیوډ جالیوډ نه نه مړې جالیوډ نه او
لاليوډ لاليوډ زمانہ دی غول ته څوک په ګیټم نه راپریږدي. جی بس سیټ صاحب ویم بالکل صحیح ده مونږ تیار یو. ستا ستا کینجی کولو ته جی سیټ صاحب ویم فلم ته ټول آرټسټان تیار دي بس صرف تاسو ساين وکړئ. بس کاغذ راوړی کنه چې ساين پې کوم. زما مطلب دا دی چې دوی له پیسې پکار دي چې اوکې شي. پیسې پیسې ډېرې. اوس چې کله هیرو را پاسیږي نو فل حال کلیپ کوي. تر 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 ډیر چاپیره به مړي چغې وي او زما د هیرو انټري وي. د دې فلم نوم به سي د بدمعشانو پلار. ها تاله څنګه نوم دی؟ ویم په مارکیټ کې هم دغه شان نومونه کېدلي خو ته غم مه کوه ستا فلم به سوپر ډوپر ځي. او پروفیسر صاحب ویم ستا سټورۍ له موږ داسې سکرین پلی او داسې ډایلاګ لیکلي دي چې دنیا به تماشا کوي تماشا. او ضرور به تماشا کوي. हेलो हाँ आओ कंटेनर रावले टमाटर वाला सर जी زما ډېرې غانې پکار دي ځکه زه د فلم هیروین یم. فکر مه کوه دومره غانې به پکې واچوم چې فلم به کم او البم به زیات لګي. نور خو ته ښه پوهېږې رایټر صاحب زما کیریکټر دلته پکار دی دلته. ته فکر مه کوه ستا کرکټر ما داسې پینټ کړی دی ته به موږ چې ډېر ښه. او کنه رایټر صاحب څوک رانه سر اوچت نه کي لاندې ساته. څه خو وایم دا سکرپټ به لیکلی کېږي که نه؟ اوهو ویم سکرپټ لیکل اړو څه مسله نه ده دا خو د ګینټو کار دی د ګینټو. ځکه خو سلیمان په ګنټو کې کوزیږي. زما په سکرپټ چې فلم جوړ شي که نه سوپر ډوپر هټ وي سوپر ډوپر. ویم پروفیسر صاحب ویم تاسې کتابي خبرې کوي او په فلم کې کتابي خبرې بالکل نه چلي. فلم کې صرف کتابي خبرې چلی. تاسو چې څه خبرې کوئ هغه فلم کې نه چلی. پروفیسر صاحب ویم ما 20 فلمونه ورکړل 20 او ټول ماشاءالله سوپر ډوپر لاړل او ته وایې چې نه چلیږي. څه خو وایم چې هر څه تیار دی بیا ګورو څه ته خو راځئ چې ریکارډینګ شروع کوو. ویم سبا نه به میوزیک هم سټارټ شي. ویم پروډیوسر صاحب زما څومره فلمونه چې دي ټول سوپر ډوپر تللي دي د هغې ټول میوزیک ما ورکړی دنه تپوس. واه 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 بالکل استاد فلم میوزیک هم زه تیار یم. ارشاد ارشاد. समा पता से यार समा पता सा समा पता से यार समा पता सा तुम रात खो गई लका घटाम रसा लगा बाजा के मसला خیر وره باجه کې امرسا کې مسله ده استاد امرسا کې مسله ده. ورا دا غاني او دا رنګ فلمونه چلی دا میوزیک زموږ ډېر فلمونه کې سوپر هټ کړي صاحب دا خو په مارکیټ کې چلی او کنه ولا کو به چلیږي که نه؟ او وغږوه وغږوه. بله بله دا ته بله وره بله وره بله گان شیان واه 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 مونگا بنگیان مونگا نشیان مونگا بنگیان تمرا مسکلی دی چی ډیر پلړ ځانیو مونگا نشیان مونگا پودریان مونگا نشیان مونگا اے جنې
ته دلته پټه شوي او زه تا پسې هر ځای ګرځم. زه خو نیم پټه شوې ښکاره ولاړ یم. هجنې زمانه خفه کېږه مه، زه در سره ګپ لګوم. دا ګپ دی څه؟ ته خو زما د زړه سکون، زما قرار، زما د زړه جنت او زما ارمان یې. اوې شاعر څه ښایسته ویلی دي چې په زړه کې د څه عیب نه وي رحمانه، ښکلي مخ ته په کتو کې ګناه نشته. ویم وایي ستاسو څه ته موډ کېږي چې بازار نه درله روړي؟ بالکل بالکل. ما لا جوس او برګر راوړی. هلکه میډم چې څه وایي راوړه وله. اوه خبره وره مال هم راوړه. دې خوا راشه داسې کار وکړه سیګرټ هم ځان سره راوړه. دا دیمه مال یې سوپر کار روړه. الله به خیر کړي، دا فلم به سوپر ډوپر ځي. ماشومان دي ستړي شومه چې جوس وسوس کي. ولې نه ولې نه سما پتا سه یار سما پتا سه، خبرې دې خوږې دي لکه سما امرسا. سما پتا سه یار سما پتا سه. دې پروډوسر ته پکې لاګو ډېر ټوپونه نه واخلي. پرېږده چې ووایي دا ټوپونه د یو څو ورځو خبره ده، بیا ورته ګوره. لیلا نن زه تا ته او بې غیرته تاله شرم نه درځي؟ وټه پوسه تا زما عزت، زما حیا او زما زړګی دی، او دا ته پکې لا څوک راغلی؟ یاره سرجی هیروین دې ډېر تپوس کولو. څنګه به تپوس نه کوي، اخر د دې فلم انډسټرۍ واحد سوپر سټار یم. اوې ما سره چې څوک کار وکړي که نه نو هغه زما نه ډېر زیات متاثره شي او دا سوچ کوي چې دا سړی په هالیوډ کې ولې کار نه کوي. خو څه وکړو یار، زمونږ مجبوره ده چې په دې پښتو فلم انډسټرۍ کې کار کوو. خو زه خیر زمونږ به هم یو وخت راشي. راځئ راځئ کښېنئ. ما وی خپلې څه خبرې به هم وکړو که نه. فلم خو دې ډېر ښه روان دی، زموږ د کلچر ډېر ښه میسج دی ورکړی. کلچر ملچر دې سر وخوري، بس چې موږ پکې خوشحاله یو او ښې ډېرې پیسې پکې وګټو. ولې اوئ ته دومره غټ بدماش راغلی چې زما په لار کې ولاړې؟ واوره پلاستیکي بدماشه، که نن نه پس دې زما هلکانو ته څه ووایې نو دا ژوند به در باندې دوزخ کم دوزخ. ولې زه تا ته دومره کچه بدماش ښکارم چې زه به ستا د دمکیانو نه ویرېږم؟ کشر لالا رښتیا دې ووایې، دا د پړانګ ودیره خو ستاسو د لاسه ډکه ده نو. چا رښتیا ویلي دي چې ما د ټوپۍ په سر ګڼله د جنکو په وار پیدا روکه دې کړمه. ځه پته به دې په میدان لګي، راځه. وله لکه وله یلکه دا ډایرکټر څه پیسې میسې درکوي که نه؟ کاسې غر ته ګټې چلې. یاره جي نور خو تاسو پوهیې که نه. او ما ته پته ده دا خلک چې دی که نه دې په دوکاڼو پکوړې پخوي. پروفیسر صاحب ویم بل روزګار د سره نه راځي او دې فلمي دنیا کې لګیم او ځان د سیروله ګټم. د بچو رزق مې پکې لګېدلی دی، پرېږده چې لګیم. زما خبره اوره چېرته بل روزګار شروع کا، خدای ته وګورئ تاسو فلم پرېږدئ، فلم لاین پرېږده. بند کې هلکه دا دوکانونه مکانونه. وایم دا فلم به کله ختمیږي؟ ولې سیټ صاحب؟ ولکه تاسو خو ماته 100 لکه روپۍ یادې کړې وي، 80 لکو نه خبره ور واوښته او د فلم د ختمېدو څه پته نه لګي. وایم پروډیوسر صاحب دومره م زړه ونه وهي، ګوره ورته دومره پیسې به پرې راغونډې کړو کله دا فلم چې په سینما ولګي
ویم په بورو بورو به کورته یوسي غمونه ونه کی زړه ډاډه کا صحیح ده نو ډایرکټر صاحب څه دې وکړه څنګه په ما به گزار کوي نه نو زه تا ته دومره بېخیرته ښکارم یاره ډایرکټر صاحب دا سین بدل کا ګینې والله کې د سره کار وکړم او ما ته معلومې زمړه خپل کار کوه ډایرکټر نه د اتي سر نه کوم د سره کار ځه ګورو به ځه ما له به خپلې پیسې راکړي دا مې درته وویل والله کې د سره کار وکړم ځه ګورو به واوره کنه ډایرکټر پکې خپلې باجې غږولې خو ما مزنه هغه کار وکړه کنه چې یاد وساتي راځه مونږ خو ستا انتظار کوو مونږ وی چې لږې زړې کاتې به صفا کړو او داسې کې ته خو تش لاس راغې دا بس نرتوبې سړیا چې ټوپک په لاس دشمن له ورشي نرتوب خو په تش لاس مزه کوي آو ویم پروډوسر صاحب چې دومره هم زړه ونه وهي یم ته به انشاءالله نن د خپل فلم ریزلټ وګوري سوپر ډوپر به وي تماشا به یې کوو د یو سینما ندارې ټلیفون راغی اوچت کا هلو بالکل ډایرکټر صاحب خبرې کوم څه پوزیشن دی د سینما څو کسان دي 15 کسان دا څو پیسې شو 15 کسان څو پیسې شو 1.5 سل 1.5 سل روپۍ ولې اصل کې زه درته څه وایم د هغې څه جنریټر خراب شوی دی هغه مسله هم د یو د سرکاري خلکو ډېره بد تباهي راغستې ده ته ویم فکر ونه کړي الله به خیر کړي چې فکر ونه کړي اوس د بلې سینما ریزلټ را روان دی ویم خیر به شي دکه دی راغو دکه دی بل ټلیفون راغو هلو او کنه څه تپوس نه مانه کوي هم ډایرکټر صاحب دې خبرې کو دا څه وې 15 کسان دا څومره پیسې شوې یا لکه دا څو پیسې شوې حساب وکړه څه ګویم ډایرکټر صاحب دا څومره پیسې شوې حساب ورسره وکړه دا 4.5 روپۍ داسې دي ډایرکټر صاحب داسې دي اواز نه راځي ته فکر ونه کړي زړه مه وهه دا د فلم پیسې دي که د فلم مخې ته چولو خرڅولو والا دا خو زمونږ د مین سینما ریزلټ پاتې دی او په دغه سینما باندې زما ټول فلمونه سوپر ډوپر دلی دي چې ته فکر ونه کړي لږ صبر وکړه بس خدای دې وکړي نو لاس به یې ورته که نه دغه دې کال راغو او چې ته او مین سینما ده هلو سلام علیکم بالکل پروف بالکل دا راته ووایه چې څه پوزیشن دی څو کسان دي کسان وایه ټیک ده کسان وایه څو کسان دي 15 اویا دا څو پیسې شوې 500 nu ce pinzi? Să șo! دزان پرنګ د خلکو تماشې کوه مزې کوه دا ویډیو د هیلې تلویزیون لخوا تاسو ته وړاندې شوه کم خوښه شوي وي نو لایک او له ملګرو سره یې شریکه کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره دلته کلیک وکړئ او زموږ د چینل د سبسکرایب کولو لپاره دلته کلیک وکړئ